نن سه شنبه د 1401 هجري لمریز کال د سلواغې شپږویشتمه نیټه ده. د خبرونو ګرځول شي او بایدن دې له خپلې پریکړې په شا شي. لاریون کوونکي همداراز پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې د جګړه ځپلو افغانانو غږ واوري او د امریکا د بې عدالتیو پر وړاندې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي. روسیه وایي د امریکا اقدام ښیي چې دوی افغانستان کې ثبات نه غواړي. روسیه هم د افغانستان د شتمنۍ په اړه د بایدن پر پریکړه غبرګون ښودلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د بایدن وروستۍ پریکړه ښیي چې امریکا په افغانستان کې د ثبات په برخه کې رښتینې نه ده. د نوموړي په خبره امریکا په افغانستان کې اوږده جګړه وکړه، ملکي مرګ ژوبله یې اړولې او اوس د دې پر ځای چې دغه هیواد کې له ثبات سره مرسته وکړي ناندرۍ رامنځته کوي. زخاروا وایي د ملکي افغانانو شتمني د قانون پر خلاف کنګل شوې وه او اوس د ټولو نړیوالو نورمونو خلاف پر امریکایي وګړو ویشل کیږي. تر دې وړاندې ګڼو نورو هیوادونو هم د امریکا پر دې پریکړه غبرګون ښودلی و. چین هم ویلي چې امریکا د افغانانو شتمني نشي کنګل کولی او له هیواده بهر. امریکا وایي ښایي سبا ته روسیه پر اوکراین برید وکړي. غربي رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې ممکن سبا د چهارشنبې په ورځ روسیه پر اوکراین برید وکړي. په همدې حال کې فرانسې هم خبرداری ورکړی دی چې روسیه پر اوکراین د برید لپاره پوره چمتووالی لري او هره شیبه امکان لري چې پر دغه هیواد یرغل وکړي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپلو هیوادوالو غږ کړی چې د چهارشنبې په ورځ خپل ملي بیرغ په لاس لارو او کوڅو ته راووځي او خپل یووالی نندارې ته وړاندې کړي. د دې خبرداریو تر ورکول کېدو وروسته روسیې خپل یو شمېر سرتیري د اوکراین له پولو څخه لرې کړي دي.